د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی سا یا سین. سا یا سین د پښتو په تورو کې 21م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 21م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د سین توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه چپ لور ته ځي. دا راښیي چې سین داسې لیکل کیږي. د سین توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د سین توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، سین توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، سپوږمۍ او ترې لاندې سابه لیکل شوي دي. دا ګورئ، د سپوږمۍ په نوم کې یو ځلې د سین توری راغلی او د سابه په کلمه کې هم یو ځلې د سین توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. سین د سپوږمۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي سین توري غږ دی لکه سپوږمۍ. تاسې ووایئ سپوږمۍ، بیا ووایئ سپوږمۍ. د سابه په کلمه کې د سین توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه سابه، لکه آس، لکه اسمان، لکه مستې، لکه بس. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه سپوږمۍ. شاباس. اوس مو چې د سین توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د سین توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د سین توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم سین له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د اسمان په کلمه کې، دریم سا له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د مستې په کلمه کې، څلورم سین له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د بس په کلمه کې. اوس دا ګورئ، سین په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، سپوږمۍ او ترې لاندې سابه لیکل شوي دي. دا ګورئ، د سپوږمۍ په کلمه کې یو ځلې د سین توری په سر کې د پی له توري سره تړلی راغلی او د سابه په کلمه کې هم یو ځلې د سین توری په سر کې د الف توري سره یو ځای راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې سپوږمۍ رسم شوې ده. پوهیږئ چې سپوږمۍ ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د سپوږمۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د سپوږمۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د سپوږمۍ کلمه له 6 تورو جوړه شوې ده: سین، پی، واو، ګې یا ښځینه. توري چې سره یو ځای شي نو سپوږمۍ لوستل کیږي. دا ګورئ، د سابه کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده: سین، الف، ب، ه. د سپوږمۍ او سابه په کلمو کې مو سین توري لیکل ولیدل. اوس به د سین توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د سین کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا سپوږمۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې
د سین توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې ده. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه سین توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د سین توری راغلی دی. اوس نو قلم را واخلئ او د هر زیړ سین توري پر سر سین توری ولیکئ چې د سین توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د سین د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د سین توري په سر کې شکل لیکو. د سین توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د سین توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه سین توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر سین توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو سین توری د بسوګۍ د کلمې په منځ کې راغلی، بل سین توری د سابه د کلمې په سر کې د الف توري سره تړلی راغلی دی. بل سین توری هم د بسوګۍ د کلمې په منځ کې راغلی دی او بل سین توری هم د سابه د کلمې په سر کې د الف توري سره تړلی راغلی دی. بسوګۍ له بازاره سابه راوړل. او دویمه جمله داسې ویل کیږي بسوګۍ سابه پاک ومینځل. اوس قلم را واخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه بسوګۍ سابه پاک ومینځل د جملې په سر ولیکئ. بسوګۍ له بازاره څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ
سابه پاک ومینځل. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر سین توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا سپوږمۍ، دا سپوږمۍ، تکاپینا، دا باسوگی، له بازار څخه سابه راوړل، باسوگی سابه ومینځل. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د سین توری لیکل شوی دی. د دې هر یو سین توري د پاسه سین توری ولیکئ. کله مو چې هر یو د سین توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې سین تمرین وکړئ. د سین توري یوازې شکل لیکو، او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي سین توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا سپوږمۍ ده ولیکئ، او په توره کرښه سپوږمۍ تکه سپینه ده ولیکئ. د سین توري یوازې شکل لیکو. د سین توري یوازې شکل لیکو. د سین توري په سر کې شکل لیکو. د سین توري په منځ کې شکل لیکو. د سین توري په منځ کې شکل لیکو. د سین توري په پای کې شکل لیکو. دا سپوږمۍ،
دا سپوږمۍ تکا سپینا دا باسوگئی ل بازا ساب راوڑل باسوگئی ساب ومنزل د سین توري یوازې شکل لیکو د سین توري یوازې شکل لیکو د سین توري په پای کې شکل لیکو دا پوږمۍ دا سپوږمۍ تکا سپینا دا په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د سین توري شکلونه لکه آس، اسمان، مستې، بس یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: سپوږمۍ، سابه، آس، اسمان، مستې، بس، تکه، سپینه، بسوګۍ، بازار، راوړل، پاک، ومینځل، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.